السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له ژوندون ټلویزیون څخه خبري ټولګي ته مو هرکلی کوو. په پیل کې د خبرونو سرچینې. اسلامي امارت دې فرصت له لاسه نه ورکوي. امریکا وایي اسلامي امارت یې په لاس ورغلی فرصت نه ضایع کوي. اسلامي امارت وایي حجاب اجباري نه دی. د اسلامي امارت یو شمېر غړي وایي چې په رسنیو کې د ښځو د حجاب په اړه ناسم تعبیر شوی او حجاب اجباري نه دی. د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د افغانستان په اړه فوق‌العاده ناسته جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې هایټي کې د جنایتکار ډلو په نښتو کې 148 کسان وژل شوي. کورني مسایلو ته په خیر راسئ. نن چهارشنبه ده د روان لمریز کال د غوایي اسور د میاشتې 1 نیټه ده. اسلامي امارت دې فرصت له لاسه نه ورکوي. امریکا وایي اسلامي امارت یې په لاس ورغلی فرصت نه ضایع کوي. ښوونکي زیاتوي اسلامي امارت یې له فرصت څخه ګټه پورته کړي او هڅه دې وکړي چې د افغانانو او افغانستان په ګټه وي هغسې کارونه وکړي. یو شمېر نور بیا وایي اسلامي امارت یې د حجاب پر ځای په داسې ملي میکانیزم کار وکړي چې افغانستان له دې انزوا څخه وباسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په امریکا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي افغانانو ته یو فرصت په لاس ورغلی چې په امن او ثبات کې ژوند وکړي او په مخ کې ښه راتلونکی ولري، نو ځکه دې دغه فرصت نه ضایع کوي. شنونکي همداراز زیاتوي چې اسلامي امارت دې داسې یو څه وکړي چې د نړیوالو له فشارونو وژغورل شي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. لومړی دا چې طالبان باید ژر تر ژره لویه جرګه راوغواړي تر څو کورنۍ مشورې ترلاسه کړي. دوهم دا چې د حکومت په مشرتابه کې مسلکي کسانو ته ځای ورکړي. دریم دا چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. څلورم دا چې په خپلو لیکو کې دغو کسانو داسې مخنیوی وکړي چې غواړي کلیوالي ذهنیت د ښار په وګړو باندې د ښار په اوسېدونکو باندې وروتپي. پنځم دا چې د نړۍ د هېوادونو غوښتنو د پوره کولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. یو شمېر نور په دې باور دي چې اسلامي امارت دې د حجاب پر ځای په داسې یو ملي میکانیزم باندې کار وکړي چې افغانستان له دې اوسني بد حالت وباسي. د افغانستان اسلامي امارت ته چې کوم فرصت په لاس ورغلی د دغې فرصت نه د اعظمي ګټه واخلي. نړۍ سره د خبرو اترو لاره خلاص کړي. په دې خبرو چې نن تور جامې واغوندئ، سپین جامې واغوندئ، ښځو باندې هره ورځ یو نوی فرمان وي، غوره لاره دا دی چې تر ټولو غوره کار دا دی چې د افغانستان د ملي منافعو له ادرس نه خبرې وکړئ او افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسئ. هیره دې نه وي دا خبرې پر داسې مهال کیږي چې د اسلامي امارت لخوا له شپږم ټولګي پورته ښوونځي لا هم تړلي دي او د ښځو د حجاب په اړه نوی فرمان یو شمېر غبرګونونه راپارولي او ان تر دې چې د امریکا لخوا د یو شمېر سیاسي فشارونو لامل شوی دی. اسلامي امارت وایي په رسنیو کې د دوی له وروستي فرمان ناسم تعبیر شوی دی. د اسلامي امارت یو شمېر غړي وایي چې په رسنیو کې د ښځو د حجاب په اړه ناسم تعبیر شوی دی او حجاب اجباري نه دی. هاخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې اسلامي امارت په دا ډول مهمو پریکړو کې د دقت څخه کار واخلي، که نه عواقب به یې بد وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نومول شوی سهیل شاهین په خپله تازه مرکه کې ویلي چې حجاب اجباري نه دی او هغه ګنګوسې هم رد کړي چې ګواکې دوی د نجونو د زده کړو مخالف دي. په ورته وخت کې د امر بالمعروف وزارت هم ورته ادعا کوي او وایي چې له حجاب یې مقصد یوازې چادري نه ده بلکې په خبرې افغاني پړونی او جامې هم په حجاب کې راځي او دا د افغانانو خپل دود دی چې نړیوال باید ورته درناوی وکړي. ځینو رسنیو داسې اوازې خپرې کړي چې د حجاب په اړه د اسلامي امارت له لوري تازه خپاره شوي فرمان کې حجاب یوازې برقع او چادري بلل شوی، خو نه داسې نه ده، بلکې په همدغه فرمان کې په واضحه توګه ویل شوي چې چادري او برقع هم حجاب ده او همداراز دغه تور رنګ حجاب چې د سیمې
په اسلامي هیوادونو کې ترې کار اخیستل کیږي د حجاب لپاره او عربي حجاب بلل کیږي. رنګ مهم نه ده، که تور رنګ وي او که بل رنګ وي. او همداراز پړونی یا ټیکری او چادر چې زموږ په کلیوالو سیمو کې زموږ خویندې ترې د حجاب په اړه باندې ګټه پورته کوي، دغه ټول حجاب بلل شوي. د امر بالمعروف وزارت وروستیو بندیزونو د غبرګونونو په دوام بیا د اسلامي امارت یو بل مهم غړي انس حقانی په کابل کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویلي چې د امر بالمعروف په نوم باید څوک د اسلام څخه متنفره نشي. خلق په زړونو کې نور هم محبوب کو، خلق ترې متنفر نه کو. دا لومړی خبره ده، ځکه موږ تاسې یوه ترخه تجربه لرو، دا باید حقیقت ووایو. په تیر امارت کې داسې شوي دي چې د یو څو داسې کسانو کم علمه کسانو له وجې د اسلام د لوی رکن ته د لوی بهترین وظیفې ته ډېره بدنامي اوښتې ده. موږ تاسو ټول د دې شهیدان یو. د یو څو داسې کسانو له وجې چې هغوی د امر بالمعروف له وظیفې د دې کار له اصلي حقیقت خبر نه وو. هممهاله د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې اسلامي امارت دې په دا ډول مهمو پریکړو کې د دقت څخه کار واخلي، که نه عواقب به بد وي. بدون شک هر گونه عملکرد نادرست و افراطی که زیر نام شریعت، دین مبارک اسلام و امر به معروف در کشور جنگ زده به نام افغانستان تطبیق شود و به مردم روا داشته شود، یک چیره کاملا نادرست از دین مبارک اسلام بر مردم افغانستان بر جهان به نمایش میگذارد و زمینه ساز رشد گروه های رادیکال و افراطی بیشتر در افغانستان خواهد شد که ما را به یک جنگ نیابتی و استخباراتی دیگر میتونه متوسل بسازه. بنابراین امیدوار هستیم که طالبان هر گونه عملکردشان را که زیر نام دین و شریعت در افغانستان انجام میتن و دقت به او توجه داشته باشند تا زمینه ساز یک فصل جدید از بدبختی ها بر مردم افغانستان نباشند. اجباری که طالبان برای زنای افغانستان در نظر گرفته متاسفانه پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان نیست. ما امروز مشکلات بیشتری در افغانستان داریم که اونها برشان یک راهکار جدی نیاز است، یک طرح، یک برنامه منظم برشان نیاز است تا دولت روی از او کار کنند. اما بدبختانه تمامی پالیسی حکومت طالبان محدود بر پوشش زنان، محدود بر حجاب زنان و مربوط به این است که زنها باید چقدر محدودیت در کارشان، چقدر محدودیت در تحصیلشان، چقدر محدودیت در زندگیشان باید وضع شود. ټاکل شوي پنجشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي امارت له لوري افغان ښځو ته د حجاب د فرمان په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازې دیبورا لاینز 15 کسیزې شورا ته د اسلامي امارت له لوري د افغان ښځو او نجونو پر ازادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق‌العاده ناسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولي د دغه ناستې د رابللو وړاندیز کړی دی او ټکل شوی چې دغه شورا غړي سبا پنجشنبه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازو د معلوماتو په اساس په دغه ناست کې به د بشري حقوقو وضعیت، د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د اسلامي امارت لخوا د تازه لګول شوي محدودیتونو په اړه بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تېرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مسلمانانو اصیلو بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. د دوی په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې هره جامه بدن پټ کړل سي هغه حجاب دی، خو زیاتوي چې نازک او تنګ دی نه اغوندي. چادري د شرعي حجاب بهترین ډول دی. اروپایي ټولنه وایي هیڅوک دې په افغانستان کې د نورو وسلوالو سره همکاري نه کوي. اروپایي ټولنې استازو د کورنیو چارو وزارت له غړو سره په خبرو کې ویلي چې دوی له افغانستان سره همکاري کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې له نورو ډلو سره همکاري ونه کړي. پر همدې مهال د کورنیو چارو وزارت هم له نړۍ سره د ښو اړیکو باندې ټینګار کړی. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان ثبات د ټولې نړۍ د ثبات لپاره مهم دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسون د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د دایمي ثبات او امنیت له راتګ ملاتړ کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي د دوحې تړون ته ژمن دی او په خبره یې د افغانستان خاوره د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره په لیدنه کې د دوحې تړون پر معاهداتو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د افغانستان خاوره به هیچ چاته ګواښ نه وي او له نړۍ هم غواړو چې د افغانستان له مخالفو وسلوالو ډلو سره مرسته ونه کړي. د ټکور په خبره د کورنیو چارو وزیر حقانی په یاده ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د نورو ډلو سره همکاري نه کوي او نیکلسون هم له افغانانو سره د همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه راز د کورنیو چارو وزیر له نړۍ سره په ښو روابطو ټینګار وکړ او له نړۍ هم د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. ښاغلي توماس هم په خپلو خبرو کې د افغانستان امنیت د سیمې او نړۍ امنیت یاد کړ او د همکاریو ژمنه یې وکړه. یاد دې وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویس په امریکا کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي و چې افغانان ته یو فرصت په لاس ورغلی چې په امن او ثبات کې ژوند وکړي، نو ځکه دې دغه فرصت نه ضایع کوي. پنجشیر کې د مقاومت جبهې غړي تسلیم سوي. اسلامي امارت د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د مقاومت جبهې غړي د دوی ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د یو شمېر شنونکو په خبره دا ډول کړنې د افغانانو د یووالي لپاره ښه زیری دی. الله اکبر. په ټولنیزو رسنیو کې د جبهې مقاومت او اسلامي امارت ترمنځ ډیری وخت د جګړې خبرونه نشریږي، خو اسلامي امارت بیا ویلي د مقاومت په نوم وسلواله ډله عملا شتون نه لري. خو نن یې داسې ویډیو خپاره کړل شوه چې اسلامي امارت ځواکونو ته د مقاومت جبهې ډیری سرتیري تسلیم شوي دي. د پنجشیر په دره ولسوالۍ کې زیات شمېر باغیانو وسله پر ځمکه کېښوده او د اسلامي امارت له ځواکونو سره یو ځای شول. بل لور ته سیاسي شنونکي وایي دا ډول تسلیمۍ د هغو افغانانو د وژنې مخه نیسي چې د جګړې په میدان کې دي. د دوی په خبره باید د پردیو په لمسون د نظام په وړاندې ونه جنګیږو. بناءً اینا برادرای ما هستن و بر تسلیمیشان و یا با همکاری و یا یکجا شدنشان با امارت اسلامی خوشحال میشیم. بیاین که این وحدت خود حفظ کنیم و از این تفرقه هایی که جامعه جهانی و فرانسه و اروپا و امریکا برای در بین ملت مسلمان مندازه اینا را دور کنیم و دشمن اساسی و اصلی خود بشناسیم. په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې غړي داسې مهال د امارت اسلامي ځواکونو ته تسلیمیږي چې څو ورځې وړاندې د جمهوریت یو پخواني جنرال سمیع سادات خبرداری ورکړی و چې د کوچني اختر وروسته به د طالبانو پر ضد وسله پورته کوي. 22 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي. د اسلامي امارت ځواکونو د تیرو 4 ساعتونو په موده کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې عملیات کړي چې په پایله کې 22 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي. کورنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد کسان د جعلي پیسو، غلا او وژنو په تړاو نیول سوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې له دغو کسانو څخه 15 تنه یې په کابل، 8 تنه یې په نیمروز، 15 تنه یې په روزګان، 1 تنه یې په هرات او 3 تنه یې په سمنګانو کې نیول سوي دي. نیول سوي کسان اوس مهال عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل سوي. تر دې وړاندې هم د افغان ځواکونو له لوري د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ورته عملیات ترسره کړي چې په پایله کې ګڼ شمېر خلک د بیلابیلو جرمونو په تور هم نیول سوي. د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه څه باندې 2000 افغان کډوال هیواد ته ستنه سوي دي. یاد وزارت نن چهارشنبه ویلي چې تېره ورځ له ایران څخه 1990 افغان کډوال په زور او داوطلب ډول هیواد ته ستنه سوي دي. د کډوالو وزارت زیاتوي چې د دې ترڅنګ 313 نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هم هیواد ته راګرځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته راګرځېدل کې هم زیاتوالی راغلی. د لغمان ولایت په کرغوی ولسوالۍ کې خلک د څښاک اوبو له ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له مودو راهیسې په څاګانو کې د څښاک اوبه کمې سوي او په دې برخه کې چارواکي بېغوري ورسره کوي. ولایتي چارواکي بیا د خلکو ستونزې مني، خو په وینا یې چې له مؤسساتو او مرکزي حکومت سره خبرې کړي او په نږدې وخت کې به د خلکو ستونزې حل سي. نور حال زموږ د همکار میرویس انتظار په راپور کې. په پریمانه اوبو کې د چارواکو د بېغورۍ له امله د لغمان خلک پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. دلته د مرکز اړوند قرغیو ولسوالۍ خلک وایي له مودو راهیسې په څاګانو کې اوبه کمې شوي او ان پخواني کاریزونه هم وچ شوي، خو نیوکه کوي چې څوک یې غږ نه اوري. دوی وایي چې یا د ستونزه په ځلو ځلو ولایتي چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه یې هیڅ اقدام نه دی کړی. د زعفران د کلي ما د خشکي داسې خشکي د کاریزونه دي پاک وچ سو
او اوبه چې هغه نه منم کرلی دي هغه هم بیخي وچ سو او چا دلته ترکاري مرکاري کرلی هغه هم وچ سو بیخي اوبه نشته د مشکلات له اوبو سره ډېر ستونزه زیاته ده او بیخي خلک بیکاره دي او د څښلو هم نشته دي خو داسې لرې لرې ځایونو نه راوړي بعضې څاګانې وچې سولې غوښتنه هم دا ده چې د هغه د ورور نه چې موږ سره کومک وشي موږ سره هغه وشي همکاري وشي د اوبو په باره کې د کاریزه په باره کې د کویانو په باره کې چې موږ سره همکاري وشي دا اوبه راته راوځي دغه مشکلات ډېر لرو نو په ورته وخت کې د قرغیو ولسوالۍ د زعفران د کلي اوسیدونکي د وچکالۍ ترڅنګ د نورو مشکلاتو د حل غوښتنه کوي چې په وینای ښوونځیو کې د ښوونکو زیاتوالی او د روغتیا په برخه کې د معیاري روغتون جوړ شي دوی د اسلامي امارت غواړي چې په یاده برخه کې دغې سیمې ته ځانګړی پام وکړي تر څو ستونزې او مشکلات حل شي تقریبا 11 شعبې شاګردان دي 17 شعبې تقریبا موږ معلمین کې کمبود لرو معلمین ورته نه رسیږي استادانو ته کمبود ته نه رسیږي نو اونده ستونزه همدغه ده چې موږ هغه له کمښت سره مخامخ او چې مشکل پیدا شي کوم ضرور په مریض پیدا شي نو هغه بیا چارباغ ته ځي چارباغ نه به بیا ځي ننګرهار ته به هغه ته ځي سیدامې ته به ځي او دلته هغه کوم ضرورتونه دي هغه نشته ده هغه په کار دي چې هغه هم دلته ځای پر ځای پیدا شي وشي نو ښه د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د خلکو له ستونزو خبر دی او نږدې وخت کې به په دې برخه کې پروژې پیل کړي د لغمان والي وایي چې د مرکزي حکومت سره خبرې کړي او په یاده برخه کې د خلکو د ستونزو د حل ډاډ ورکړی نو موږ څو ورځې مخکې د ټولو مؤسساتو عمومي مؤسساتو سره مجلس په لغمان کې نو هغوی سره خبره کړې د صحت په بخش کې چې کومې مؤسسې وي هغوی د کلینیکونو واده موږ سره کړې ده او د معارف په بخش کې چې کوم مؤسسات وو د هغوی د مکاتبو واده موږ سره کړې ده د ساګانو په بخش کې چې کومې مؤسسې وي د هغوی واده موږ سره کړې دي د ساګانو په رابطه باندې انشاءالله چې دوی کله واده پوره شي دوی او رئیس عملا په کار باندې شروع کوي نو موږ به خامخا دغه د قرغیو د سیمې خلکو ته به دغه ټول سهولتونه برابرو او ټول کارونه به ورته د مکاتبو کار به هم کو د کلینیکونو به هم کو او د ساګانو کار به هم کو لغمان یو له هغه ولایتونو دی چې ګڼ شمېر ځمکې حاصلخیزه دي او له لغمان له سینده اوبه کیږي خو دلته په قرغیو کې دا خلک د څښاک له اوبو له ستونزې سره مخ دي ځایي خلک بیا ډېر باوري نه دي چې چارواکي دې ورسره په کړو ژمنو وفا وکړي دوی وایي ډېر کله ورسره د ستونزو د حل ژمنې نه دي عملي شوي میرویس انتظار ژوندون راډیو تلویزیون لغمان د باغلان امنیه قومنداني د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د خنجان ولسوالۍ په باجګا او د پلنخمري په شمرق کمربندونو کې 4 تنه د 12 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور نیولي مسؤلین وایي چې نیول شویو کسانو یا د اندازه نشي توکي په یو موټر کې په ډېر ماهرانه ډول ځای پر ځای کړي وه او غوښتل یې چې دوشي او پلنخمري ولسوالیو ته ولېږدوي نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې مخدره توکي یې قاچاق کړي او د پولیسو له لوري هم نیول شوي په دې اړه راپور لرو د بغلان امنیه قومندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت د دې ولایت په شمرق او باجګا کمربندونو کې 4 تنه د 12 کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولي دي د بغلان امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې دوه نیول شویو کسانو په یو موټر کې په ماهرانه ډول چرس ځای پر ځای کړي وو او غوښتل چې دوشي ولسوالۍ ته یې ولېږدوي چې نیول شوي دي مسؤلین وایي چې دوه نور نیول شوي کسان په پلخمري کې د پولیسو لاسته ورغلي دي د بغلان ولایت پلخمري ښار شمرغ اړوند ساحه کې 12 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي چې د دغې قضیې اړوند 4 کسان تورن نیول شوي دي او له دوی سره یو وسایط وړوکی موټر هم نیول شوی دغه کسان چې موږ نیولي دي او کوم مواد چې ورسره موجود دي دا مو په مختلفو ځایو کې نیولي دي چې یو هم د باجګا په چک پاینټ کې نیولی له وسایط سره او 2 کسان په هغه کې نیولي دي شمرق په دروازه کې نیولي دي له موادو سره تقریبا 12 کیلو مواد دي په نامه د چرس د مخدره توکو په تور نیول شوي 4 تنه اعتراف کوي چې یا د اندازه چرس په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل چې د مخدره توکو په نورو کاروباریانو یې وپلوري با مشتری زنگ زد که چرس کار دارم با ما لب سرک پایین شدم براش چرس میدادم که متاسفانه عسکر آمد ما را گرفت عید آمده و خرچی نداشتم تا مشکلات روزگار بند دادم 4.5 کیلو چرس انتقال دادم میاردم طرف دوشی اینجا به اون خوشاقار سودا کنم که خرچید کنم
د بغلان امنیه قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت وایي چې په دې ولایت کې د مخدره توکو د کښت، قاچاق او استفادې د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی له امر څخه سرغړونه وکړي. خو دا هم ماني چې د بغلان په دانې غوري او د اندراب په درې ولسوالیو کې د مخدره توکو د کښت راپورونه یې ترلاسه کړي او هڅه به وکړي چې له منځه یې ویسي. نورګل اندړوال، ژوندون تلویزیون، بغلان. او هلمند کې 3 کسان پاکستان ته د قاچاق په تور نیول شوي. هلمند کې امنیتي مسؤلین وایي دغه ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 3 کسان پاکستان هیواد ته د ځینو توکو د قاچاق او لیږد په تور نیول شوي دي. د مسؤلینو په خبره د امنیتي ځواکونو لوري 3 مازدا موټرونه چې اصلي برېښنایي لاینونه، د کانتینرونو تختې او د مرمیو پوچک پکښې ځای پر ځای شوي وه او پاکستان هیواد ته لیږدول د موټروانانو سره یو ځای نیول شوي. هایټي کې د جنایتکارو ډلو په نښتو کې 148 کسان وژل شوي. د بشري حقونو د دفاع لپاره ملي شبکې له څېړنو وروسته ویلي دي چې د اپریل له 24 څخه بیا د مې تر لومړیو پورې د 7 لوټمارانو په ګډون چې د خپلو رهبرانو لخوا وژل شوي د جنایتکاره ډلو ترمنځ نښتو کې حداقل 148 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو دغه بنسټ د یادو بېرحمه وژنو په غندلو سره ویلي دي چې خلک په مرمیو او چړو وژل شوي، خو یو شمېر نور بیا په خپلو کورونو او پر سړک د ټایرونو په واسطه ژوندي سوځول شوي دي. د راپور پر اساس پر ډیری میرمنو او نجونو له وژل کېدو مخکې جنسي تیری هم شوی دی. ملګرو ملتونو تېره جمعه وویل چې په هایټي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کابو 15 کسانو د وژل کېدو په اړه راپور لري چې په هغه هیواد کې په وروستیو تاوتریخوالو کې وژل شوي. امریکا له اوکراین سره 40 میلیارډ ډالر مرسته کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا کانګرس د هغه 40 میلیارډ ډالر مرستې په اړه بحث کوي چې تازه د امریکایي حکومت له لوري اوکراین ته ځانګړې شوې ده. دا د امریکا تر ټولو ستره مرسته ده چې اوکراین ته ځانګړې کیږي. امریکایي رسنۍ وایي دا ځل امریکا پریکړه کړې چې ارومرو باید د اوکراین جګړه اوکرایني وګړي وګټي او بایدن کانګرس ته ویلي چې دغه مرسته ژر تر ژره تایید کړي. دا مرسته به د اوکراین له نظامي او ملکي برخو سره کیږي. د امریکا د کانګرس مشرې نانسي پلوسي هم ټینګار کړی چې وخت کم دی، باید مرستې ژر تایید شي او تر اوکرایني وګړو دې ورسول شي. روسي پوځیانو د اوکراین په ماریوپول خپل بریدونو ته زور ورکړی. روسي پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثره اوکرایني سرتیري ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته 100 ملکیان هم بندي پاتې دي. د اوکراین د صدراعظم مرستیالې ایرینا اورشچوک ویلي چې تر 1000 ډېر اوکرایني سرتیري د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. نږدې 3 میاشتې وشوې چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی دی، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکرایني سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. د کابل په شمول د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات. د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. کورني او بهرني مسایل مو پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. خپلو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې. د خدای په امان.